درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. امریکا وایي طالبان دې په خپلو ژمنو کړن وکړي چې له تور نوملړ لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وایي دوی په افغانستان کې د یوې پیاوړې او ټولګډونې واکمنۍ غوښتونکي دي او طالب ډلې له نړیوالو سره یو لړ ژمنې لري چې باید کړن ورباندې وکړي. د نوموړي په خبره امریکا هغه وخت پر طالبانو اوسني بندیزونه لرې کوي چې دوی د بشري او میرمنو د رختو یا حقونو او یوې هر اړخیزې واکمنۍ د جوړولو په برخه کې پر خپلو کړو ژمنو کړن وکړي. ترکیه وایي دغه هیواد له افغانستان څخه د پناه غوښتونکو د بلې راتلونکي څپې پر وړاندې د پرزنګ یا مبارزې لپاره نوره وړتیا نه لري. یاد هیواد له جرمني او د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو غوښتي چې باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي ترڅو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. یاد دې وي چې د ولسواکۍ له راپارېدو سره افغانان هڅه کوي د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیف اروپایي جرګې ته ویلي د بشري رختو یا حقونو د پاللو او نورو سکالوګانو لپاره له طالبانو سره خبرې اړینې دي. د جوزیف په وینا ډیری اروپایي هیوادونه په افغانستان کې خپله ډیپلوماټیکه سوبتیا ارزوي خو ترڅنګ باید له طالب ډلې سره خبرې هم وشي. دی ډیروي چې طالب ډله هم باید بشري رختي یا حقونه خوندي کړي او نړیوالو دویونو یا قوانینو ته درناوی وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.